بعضې کسان دي چې الله د هغې دعا قبلی او امید دی چې د هغې دعا زیاته قبول شي. بعضې کسانو په حدیثو کې ذکر دي چې د هغوی د دعا د قبولیت امید ډیر زیات دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي. اول پاره کې د مظلوم دعا ده چې د مظلوم دعا ډیره زر قبلیږي. امام بخاری او مسلم رحمهم الله روایت نقل کړي د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله عنه یمن ته لیږه نو ورته ویل چې اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. د مظلوم د خیرو نه ځان وساته ځکه د مظلوم د خیرو او د الله تر مابین هېڅ پرده نشته. داسې یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثة لا ترد دعوتهم، درې کسان دي چې د هغوی دعا نه واپس کېږي، دعا یې الله قبلوي. یو پای کې الامام العادل، یو عادل بادشاه دی چې الله د هغه دعا قبلوي. دویم والصائم حتی یفطر، روژهدار انسان تر دې چې هغه روژه ماته کړي. او دریم ودعوة المظلوم تحمل على الغمام، یو د مظلوم دعا ده چې خیری دی چې هغه الله د وریځې نه بره کړي او هغه ته د اسمان دروازې کولو شي. او رب العالمین فرمایي وعزتي لانصرنک ولو بعد حین، زما دې په خپل عزت قسم وي زه به ضرور ستا امداد کوم ولو که د څه وخت نه وروسته وي، د څه مودې نه وروسته. بل حدیث کې داسې راځي نبی علیه السلام فرمایي د دعا د مظلوم خیرې قبلیږي ولو که په اجر یې د هغې فجور خپل ځان دپاره دی خو خیرې قبلیږي. دویم د پلار دعا د بچي په باره کې قبلیږي. او دریم د مسافر دعا قبلیږي. لکه څرنګه چې دا خبر هم حدیث کې ذکر ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسند احمد روایت دی ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شک فیهن، درې دعاګانې دي چې هغه ضرور قبلیږي، پای کې هېڅ شک نشته. یو پای کې دعوة المظلوم، د مظلوم خیری دی. دویم ودعوة المسافر، د مسافر دعا ده. او دریم ودعوة الوالد على ولده، پلار چې بچی ته خیری وکړي کنه دا ضرور قبلیږي. بل حدیث کې هم داسې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاث دعوات لا ترد، درې دعاګانې دي چې هغه نه واپس کېږي. یو دعوة الوالد لولده، پلار چې بچی ته کومه دعا کوي او مور او پلار د الله ضرور قبلوي ځکه په ډېر اخلاص بنای. او دویم د روژهدار انسان دعا الله قبلوي. دریم د مسافر دعا الله رب العالمین هغه ضرور قبلوي. داسې د حاجی کوونکي، عمره کوونکي او د غازی دعا الله قبلوي. حدیث امام ابن ماجه ابن حبان نقل کړی دی او شیخ البانی رحمه الله صحیح الجامع او صحیحه کې صحیح کړی. ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي الغازی فی سبیل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فاجابوا وسألوه فاعطاهم. حج کوونکې، عمره کوونکې او جهاد کوونکې، غزا کوونکې دا د الله میلمانه دي. الله راوبلل او دوی د الله حکم ته لبیک ویل او نو کله چې دوی د الله نه دعا وغواړي الله یې ورکوي. وسألوه فاعطاهم، دوی د الله نه سوالونه وکړو نو الله ورته ورکړه. بل د هغې دعاګانو نه چې الله رب العالمین هغه قبلوي هغه د غایب مسلمان دعا ده.
چې کله یو مسلمان بل مسلمان ته داغه په غیاب کې دعا کوي الله داغه دعا قبلای. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. هیڅ یو مسلمان نشتا چې هغه مسلمان ته پوښیشه دعا کوي داغه په غیاب کې مگر ملائکه داغه د پاره د قبولیت دعا کوي او فرمدي دعا کوونکې ته مو چې الله دې تعالی هم دغه سي درکړي. په بل روایت کې داسې راځي دعوة المسلم لأخيه بظهر الغیب مستجاب. د مسلمان دعا خپل ورور ته د هغه په غیاب کې قبلیږي ځکه د هغه په سر باندې ملائکه مقرر چې دې دعا کوي نو قال الملك الموکل به آمین ولک بمثل. کله چې دې دعا وکړي نو هغه ملائکه ورته ووایي چې الله دې دعا قبول کا او الله دې تعالی هم دغسې درکړي. داسې حدیث د ابو هریره رضی الله تعالی عنه کې د روجهدار انسان دعا ذکر ده چې الله د روجهدار دعا قبلای. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاث لا ترد دعوتهم. درې کسان دي چې د هغوی دعاګانې نه واپس کیږي. الامام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم. یو د انصاف والا بادشاه چې د هغوی دعا الله نه واپس کوي. دویم روجهدار چې کله هغه روجه ماتی او دریم مظلوم انسان د هغې خیرې الله د وریځې نه بره کړي او د اسمان دروازې ورته کولو کړي او رب العالمین ورته په خپل عزت قسم وکړي وایي وعزتي لانصرنک ولو بعد حین. زه به ستا ضرور امداد کوم ولو که د څه وخت نه وروستی. هغه انسان چې د الله ډېر ذکر کوي د هغې دعا م الله نه واپس کوي. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي ثلاثة لا يرد الله دعاءهم. درې کسان دي چې الله د هغوی دعا نه واپس کوي. یو الذاکرون الله کثیرا، یو هغه بندگان چې د الله ذکر ډېر کوي. دویم ودعوة المظلوم، د مظلوم خیرې الله نه واپس کوي. دریم الامام المقصد، د انصاف بچ. دغه رنګې د مضطر او حاجتمن انسان دعا قبلیږي چې کله یو انسان حاجت پیښ شي او د دنیا د ټولو خلکو نه ناامید شي او په دې وخت کې الله راوبلي نو الله یې دعا نه ورځوي. قرآن کریم کې الله د مضطر د پاره د اجابت خوشخبری ورکړې ده او فرمایي امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. دا څوک دی چې د محتاج انسان دعا قبول کړي او د هغه نه تکلیف لري کړي. د نیک بچی دعا الله قبلوي لکه څنګه چې حدیث کې راځي امام مسلم رحمه الله نقل کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې بنی آدم وفات شي دغه ټول عملونه منقطع شي، ختم شي، مګر درې څیزونه دي د دریو اعمال هغه پاتې شي. صدقه جاریه، بل هغه علم چې د هغې نه فایده اخلي، بل هغه نیک بچی چې د ده دپاره دعاګانې کوي. یو بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو انسان ته د قیامت په ورځ باندې د مرګ نه وروسته یو مقام، یو درجه ورکړی شي. دا انسان الله ته درخواست وکړي ای زما ربه دا مقام او مرتبه ما ته د کوم ځای نه راکړی شوه؟ نو هغه ورته وایي ولدک استغفر لک، ستا بچی ستا دپاره د مغفرت دعا وغوښتله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم یا ولجميع المسلمين والمسلمات یا رب العالمين.